سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن شنبه د سلواغې 18 نیټه ده چې د 2016 کال د جنوري له 11 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تزاب الجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په مزار شریف کې د 3 کیلومتره سړک د قراچولو کار پیل شو. سږکال کندهار 3,000 ټنه انار بهرني هیوادونو ته صادر شوي. د 200 الفاروق قلی اردو په یو اونۍ کې 880 کسانو د غیر قانوني سفر مخه نیولې. او له 14 کلن ځنډ وروسته د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ مستقیم الوتنې بیا پیل شوې. اوس هم بشپړ خبرونه. په مزار شریف کې د 3 کیلومتر سړک د قراچولو کار پیل شو. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین ویلي چې د مرکز مزار شریف ښار اړوند په 12 ناحیو کې پر 3 کیلومتر سړک د قراچولو چارې پیل شوې دي. د مزار شریف ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس محمد جاوید مایار ویلي چې دغه پروژه د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه د 20 میلیون افغانیو په لګښت پلي کیږي. د نوموړي په خبره د پروژې چارې به د 2 میاشتو په موده کې بشپړه شي او په دې سره به د سیمې اوسیدونکو د تګ او راتګ اسانتیاوې برابر شي او شته ستونزې به هوارې شي. سږکال کندهار 3,000 ټنه انار بهرني هیوادونو ته صادر شوي. د کندهار د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست ویلي چې د روان لمریز کال له پیل راهیسې شاوخوا 3,000 ټنه انار بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. یاد ریاست ویلي چې د لومړي ځل لپاره 20 ټنه انار قطر ته هم لیږدول شوي وو. د چارواکو د معلوماتو له مخې د کندهار انار هند، سعودي عربستان، مالیزیا، ازبکستان، روسیې، قزاقستان، متحده عربي امارات او قطر ته صادر شوي دي. همداراز سږکال په کندهار کې پر نږدې 15,000 هکټاره ځمکه د انارو بڼونه جوړ شوي وو چې له دغه بڼونو څخه شاوخوا 240,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی. د 200 الفاروق قلی اردو په یو اونۍ کې 880 کسانو د غیر قانوني سفر مخه نیولې. د 200 الفاروق قلی اردو ویلي چې د تیرې اونۍ په اوږدو کې بهر ته د 880 کسانو د غیر قانوني سفر مخه نیولې ده. یادې قلی اردو په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د 10مې سرحدي لوا کنډکونو د منظم عملیاتو په نتیجه کې 880 کسان چې غوښتلي په قاچاقي ډول د هرات له پولو ایران ته واوړي نیول شوي دي. د سرچینې په خبره نیول شوي کسان له لومړنیو څېړنو وروسته د نورو قانوني اجرااتو لپاره اړوندو ادارو ته سپارل شوي دي. او وروستی خبر دا چې له 14 کلن ځنډ وروسته د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ مستقیم الوتنې بیا پیل شوې. د بنګلادیشي رسنیو د راپور له مخې تېره شپه د دغه هیواد هوایي شرکت بیمان لومړۍ الوتنه کراچۍ ته ترسره شوه. یادې الوتنې په 2012 کال کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ترینګلتیا له امله درول شوې وې. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.